الله رسول فرمایي که چاته الله لور ورکړله او بیا دی را ولاړ سو نیې ژوندۍ ښخه کړله او بیا نه د ذلیله کړې ده او نه بیا تر زوی ده و زوی ته پر دې ډېره ترجیح نه ده ورکړې فرق یې نه دی کړی دا مې زوی ده دا مې لور ده صحیح سلو بس دا خبره چې په دې کې راله د الله رسول فرمایي ادخله الله الجنه الله به دغه بابا جنت لره بیایي یعنی خبره دا د عزیزانو الله پاک و چاته لور ورکړه دا ابو داود حدیث دی بیا دغه لور د ژوندۍ نه که شخه دا معنا کافرانو پخوا چې لور پیدا سو ژوندۍ به شخوله په شرمېدل نو دی په شرمېدلی هم نه دی په شرمنده سوی هم نه دی بس الحمدلله الله لور را کړله او بیا دغه لور توهین هم نه دی کړی چې لایقه دا لور د لور زه څه کوم او بیا دا هم نه دی کړی چې راولاړ سو دغه زوی تر لور ډېر ورباندې ګران و زوی ته ترجیح ورکوله تر لور د الله رسول فرمایي د زوی او د لور یې فرق ونه کوي دا به جنت لره ځي دغه بابا او دغه مور د الله رسول فرمایي مشکات حدیث دی فرمایي چې یو سړی او یوه ښځه شپېته کاله عبادت کوي شپېته کاله چې کله مري دواړه ولاړ سي جهنم لره دا څنګه ولاړ سي جهنم له یا رسول الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي شپېته کاله بزرګي کول منځونه تلاوتونه عبادتونه کول چې کله مړ کېدی یا مړه کېدله دا مور راولاړه سوه دا وصیت یې وکړي چې زما پلانی شی د پلاني زوی دی د پلاني زوی نه دی یا دا زنانې وایي زما پلانی هار یا زما کړې یا زما غوږوالي زما د پلانی لور دي زه هغه ته ورکوم د الله رسول فرمایي شپېته کاله عبادت وکړي لیکن په آخر کې پر دې باندې جهنم چی سلو جهنم ورلره ضروري و لازمي سلو څه وجه ده وجه دا ده چې راولاړ سو په زامنو کې فرق وکړي په لوڼو کې فرق وکړي او دغه فرق چې دی هغه حرام دی وګورئ دا چا چې دوه ودونه کړي وایي دا مولوي صاحب د دوه ودو ډېر خلاف دی سړی که زستی د اول واده له ولا خلاف یم زستی د اول واده له خلاف یم اوله ښځه دې هم په تعویزه راګرځولی په تعویزه یې راګرځولی چې یا نه طلاقوي یا یې نه ویې یا یې نه پرېږدې ته دویم واده یادوې هغه څه هغه د یو ورځ په جاز کې روان یو سړی م څنګ ته ناست کښېناستې بیا تعارف وسلو انو حال احوال وسو څو ودونه لرې ما ورته وویل واده خو نو یو لرم ښه یو واده لرې و عجبه نه ده ته څو لرې ول زه 3 ودونه لرم ښه ماشاءالله ماشاءالله نو عمر دې څو دی عمر چې یاد کړي ما دې سره بالکل نیم کال به څه مخ شاته و ول نو ولیم دا ودونه مال نو څنګه یې و ډېر ښه یم الحمدلله ډېر بیخي ډېر راسه خوشحاله مال درواغ مه وایه حاجي صاحب درواغ مه وایه ولې درواغ مه وایه ما ورته ویلې په غاړه کې شی اچولی و زړه رګون یې بند و پلا دماغ یې کار نه کوي اعصاب یې کار نه کوي ډاکټر له تللی ولو ما ورته نو څنګه دی نو څنګه یې ولولا به نو مال دا غاړه دې دا چی شو اچولی دی دا زړه دې دا رګونه دې ولې بند دي سپرنګان ولې درڅه غواړي اعصاب دې ولې کار نه کوي زما دونه 21 که 25 کښنیانې حاجي صاحب نارې مه وه ما زما یې واده دی الحمدلله دا یو دی الله را باندې وپالي نو تا 3 کړي د خپل حال څه پوښتنه دې کړې ده که نه ده وایي ما څه ګردې ښځې خوشحاله درواغ مه وایه حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي د دنیا او د آخرت دی مثال دی لکه د 2 ښځو چې دنیا سمه آخرت به دې خراب شي چې آخرت سمه دنیا به دې خراب شي چې یوه خوشحاله کوي دا بله به خوا بدې شي چې خوشحاله کوي دا به خوا به حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي یا ورزه ډېر انصاف کوه ما کوه بیا پر لارې چې بیا کیسې لږ خاصه چې بیا داسې کوي چاشه والله مولوي صاحب ډېر په عذاب یم داسې زامن په قول نه کوي د زړې زامن نه وي دی خو دا د غوړې په غم اخته وي د زړې زامنو هېڅ سلام نه راچي پرون یو سپین ږیری سړی مشر سړی وایي سبحان الله زه چوټ ورته سموم د دا زامنو پر یاد یې راته وکړئ زما پلانی زوی نه دی مال و حالانکې زوی ښه بزرګ دی بزرګ ولکه بیا په کال سلام راچولی په یوه کور کې سره وسیل په کال یې والله که سلام راچولی ښه په کال دې سلام د مسلم حدیث دی د الله رسول فرمایي هغه سړی هلاک دی تباه دی برباد دی هلاک دی تباه دی برباد دی هلاک دی تباه دی برباد دی 3 وارې ویلي دي چې یو سړی مور پلار یا مور یا پلار په خپل ژوند کې وویني او دی جنت ونه ګټي یعنې د مور پلار خدمت ونه کړي
هلاک دی تباه دی برباد دی ول په کال والله که سلام راچولی دی چې زه تېرېږم سلام وراچوم چې دی تېرېږي مخ راڅه واړئ څنګه د جنازه یې څنګه ده ته خو مفتیان یاست جنازه یې صحیح کېږي دغه زویغه صحیح کېږي قسم د پارسل لمه په ځای کوي پارسل نه دی نو دا د الله رسول فرمایي ته به په اولاد کې فرق نه کوې اولاد کې به فرق نه کوې او بیا عجبه خبره دا ده په ژوند کې که څوک راولاړ سو خپل اولاد یې حق ورکوي چې زما اولاد دي زه په ژوند کې لا فارغه کوم د لورو د زوی به فرق نه کوي د مرګه بعد خو د زوی دوې حصې دي د لور یوه حصه ده په ژوند کې به د دواړو حصه برابره یې نیمه به یې ورکوي نیمه به دا نسې کولی صحیح سو او بله خبره دا ده چې د الله رسول الله سړی رالی ول یا رسول الله ته ګواه اوسه دا زما پلاني بچي ته زه دا شی ورکوم ول نور اولاد لرې ول ما د جهنم پر ور مه ګواه کوه که ورکوې ټولو ته به یې ورکوې یو د زړه دعا ده یو بچی خدمت ډېر کوي بل یې نه کوي زما بابا مریض دی ډېر مریض دی ډېر الله دې شفای کامله او عاجله ور نصیب کړي نابله زور ته وایم بابا پر تا باندې څوک ډېر ګران دی په وروڼو کې سوچ یې وکړئ چې اوس په امتحان کې واچوي اوس به څه چمپه کوې ډېر انا زما مشر ورور هم ولاړ و نور هم ولاړ ول زما مشر ورور ډېر خدمت زما کړی ما بالکل صحیح حق دی سچ ده خبره حق ده چې د څونه خدمت کړی مجه ولا که سلم حصه کړی دی صحیح سلو اوس چې یو سړی بابا مري و زوی ته بددعاوې کوي بابا مري وایي وایي زما پلانی زوی د زما جنازې له نه راځي ما مور ښکاره کوي پاو دی په تبلیغ کې تللی یا په چله کې تللی یا د ماجت مولوي صاحب یا جهاد لره تللی یا حج لره تللی یا عمرې لره تللی یا پیر صاحب دی و خلکو ته ذکرونه ورکوي دا جنتي دی که دوزخي دی د الله رسول خو دوزخي بولي موږ ته یې چشمه صحیح سلو نو د الله رسول فرمایي چې کوم څوک په اولاد کې خاص کر لور راواخله پر لور باندې چاته ترجیح و اولاد ته ترجیح ورنکړي دواړه سره برابر که هیڅ پروا نه لري تا ته الله اولاد درکړی دی لیکن موږ تباه یو موږ ډېر تباه یو اوس مور چې کله مري دا خپل امیل راواخلي دا خپل یو میخه کې بولي هر شی چې بیا د بیا ماب غوږوالي وکړې دا وخت پلانۍ لور ته زه ورکوم یا نشې کولی نه بیا کوي ورته وایي اجازه واخله زامنو سه اجازه واخله دا زه کولی سم پلار خو اجازه نسي اخیستلی پلار خو 40 کشنیان په غاړه کښې وتلي 40 کشنیانې په غاړه کښې وتلي یو وخت یو پلارو د زامنو هغه هم بیخي ډېر غټه کیسه وه ورغلم پلارو زامن سره خوابدي وه نو څنګه کیسه درته کیسه وکړه چې دې ورځ زه دوی روغ ورکوم صحیح ده نو وایي زوی وایي مولوي صاحب دا زما پلار نه دی وایي ما د 7 روپۍ خالي پروټ به خوړلی دی صاحب کوي 7 روپۍ پر بیخي ډېر نه دی ول د 10 کالو څه زه دا دله هندوانه و خټکۍ راوړم ظالم خدای دې خانه خراب ظالمانو حساب یې کړی ول ما په پلار باندې نو اوس نو پلار دی وایي په ما ملامت دی صحیح سلو تا خو پروټ راوړی دی د تن وینه نه ده د تن وینه دا په وخوره لا هم نه خلاصېږي د تن وینه دا زړه د رقمونو ټوکړې ټوکړې که لا هم نه خلاصېږي نه خلاصېږي او ته ما داسې کړي دی نو ویلې وله زما زوی نه دی پلانی ما ول سلام یې راسه بند دی سلام نه راچي مشر سړی دی هغه هم اولاد والا دی دینداره دی موږ ډېر بزرګ بولو هغه وله سلام نه راچي په کال یې ولا که سلام راچولی دی او یې ور پې خرچه هم په کال والله که راکړې په 10 کال یې والله که راکړې څنګه د جنازه صحیح کېږي صحیح دی اعلان کېږي چې علی پلانی مړ دی پر قبر درواغ بیا ویل کېږي که د چا حق پر بیا یې راسي د ورونو د هلکه د پلار یې حق دی ته څه به کوې اوس صحیح سو دا د پرون خبره درته کوم نو د الله رسول فرمایي چې که څوک راولاړ سلو په اولاد کې فرق ونه کوي صحیح سلو فرق ونه پکې کوو د زړه مینه دا د انسان په اختیار نه ده الله پاک دې ویل اورېدل قبول منظور وکړي الله پاک دې مور پلار څخه راضي کړي الله پاک دې داسې نه جوړوي چې مور پلار څخه ناراضه وي په قبر کې دې الله را سره راضي کړي الله پاک دې داسې نه جوړوي چې مور پلار بد دعا راته وکړي الله دې داسې جوړ کړي چې بابا هم دعا راته وکړي ادیم دعا راته وکړي او دغه دعا بیا په بل ځای نه دا بل ځای چې نه بس الله پاک دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځوي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي موږ غریبان عاجزان ټول عالم انسانیت دعوت و تبلیغ نه دی یو خبره نه دی نور ټول پرېږدي هڅې بریلیت وهابیت سلفیت دیوبندیت ټوله پرېږدي دغه یوه خبره ده
چې الله واحد لا شریک ذات د الله سه علاوه هیڅ څوک لایق د عبادت نه دی ټول مخلوق مخ راواړوله مخلوق څه و چاته و خالق ته صحیح سو او دا ټول انسانان دغه ویلو والا جوړ سي چې مري دا ووایي لا